د سنگرونو فاتح، د منبرونو فاتح او مناظر احناف او جامع معقول والمنقول صاحب البلاغت والفصاحت جناب حضرت او د وهابیانو، داعشانو، فنشفریانو، د مذبذبه کسانو، د دیو قاتل او د دیو اجل جناب حضرت سید مولوی عبدالخالق آغا صاحب حفظه الله تعالی اطال له عمره الشریف ته بلنه ورکو، په ډیر درنښت بلنه ورکو. تکلیف د لیر ده برداشت کړی دی نو چې د سټیج مخې ته د تشریف راوړي او خپل هغه ارزښتناکه وینا، هغه جالبه وینا، هغه د خوارجو د پاره هغه قتل هغه وینا تاسو ته بیان کړي. او ستاسو سمیله دا د ارزو مو دا ده چې پر خپلو ځایو باندې کښېنئ، دا مېلمنو ته یا وخت ورکوئ. البته په دا یو خبره راسره رسوله، جناب محترم الحاج شیخ الطریقت او رهبر شریعت حضرت علامه مفتی اسدالله صاحب نقشبندی سیفی هغه ته هم ښه راغلاست وایو، ملګرو ته هم ښه راغلاست وایو. نو الله جل جلاله دې هر کله راولي، خو که چیرې نو نطخوانانو سره وي نو وخت به کوتا دی. حضرت علامه فاتح د سنگرونو فاتح، د منبرونو فاتح، جامع معقول والمنقول صاحب الفصاحة والبلاغت مناظر اهل السنة والجماعة بقية السلف حضرت علامه سید مولوی عبدالخالق آغا صاحب ته بلنه. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جزاکم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ محمد فی جمیع افعاله ومحمد اللہم صلی علیہ مع صحبہ وآلہ. اما بعد، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا وبالقرآن والحدیث قدوة وإماما. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلناک رحمة للعالمین. فقد قال الله عز وجل وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أنا سيد ولد آدم. وقال الإمام أبو بكر السني رحمة الله تعالى عليه بسنده المتصل عن أبي سعيد عن عبد الله بن عمر فقال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه كنت أمشي مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فخدرت رجله فقام فجلس فقال رجل له اذكر أحب الناس إليك فقال يا محمدا فقام فمشى أو كما قال. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طول بلا درود شريف ويست. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. محترم مسلمانانو، د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د ولادت با سعادت په مجلس کې سره حاضر یو، یو منور یو نورانی مجلس کې موجود یو. ټول کوشش د دې وکړي چې په دې مجلس شریف کې درود شریف وایست، چې هر خپل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم یاد سي. تاسو درود شریف باندې وایست. موږ د شریعت مسله دا ده چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په زندگی کې یو پلا درود شریف ویل فرض دی، او بیا چې کله په مجلس کې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نوم یاد سي
بیا بار بار ویل د هغه درود شریف هلته واجب یا مستحب دی. امام مالک رحمه الله په مذهب کې هر پلا ویل ورسره واجب دی، خو زموږ د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب کې یو پلا ویل واجب دی، بار بار ویل مستحب دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم چې یادیږي نو دا بس تاسو یو وظیفه و ذکر ومي زموږ تاسو د ټولو. دا مجلس به هم په معطر سي، دا مجلس به هم په منور سي، ځکه حدیث پاک کې راځي چې په یو پلا درود شریف ویلو باندې 10 رحمت نازلیږي. نو اوس چې دا هر سړی د ځان سره صلی الله علیه و آله وسلم دا درود شریف وایست نو الہ العالمین به څومره رحمتونه پر دې مجلس باندې نازل کی. پر دې مو ایمان دی، پر دې مو عقیده ده د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اقوال دی. څوک اوږد درود ویلی سي اللهم صل و اللهم بارک ټول وایست، که څوک مختصر درود ویلی سي نو صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم. کوشش د دې کوي چې دا درود شریف وایست د آل او پر اصحابو یې هم ورسره وایست. ما بله ورځ ملګرو ته ویل مل کله کله د عوام خلک خو ډېرې نقطو ته یې فکر وي او موږ دا ملایان خو د دې شانو سره ډېر عادت سوي یو، بس کله کله د هغسې پر ورسو. ما ته بله ورځ یو عامي سړي خبرې راستولې وې، وایي تا په یو جلسه کې خلکو ته ویلي وه که مختصر درود وایې داسې وایې چې صلی الله علیه وسلم، نو دا آل دې نه و ورسره ذکر کړی، باید چې په دا درود کې آل ورسره ذکر سي. ما ول بیخي سمه خبره دې کړې ده، ځکه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې درود شولی دی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد دواړه یې شولی دي، نو آل باید چې ورسره ذکر سي. که مو اوږد درود وایې اللهم صل اللهم بارک ښه درود دی، که مو مختصر وایې نو صلی الله علیه وعلى آله وصحبه وسلم. کم په صیغې د غیبوبت وایې. ګوره د درود دواړې طریقې جایز دي. وفا الوفا کې علامه سمهودي رحمه الله دا رخلی وایي درود که سړی په صیغه د خطاب وایي کې په صیغه د غیبوبت وایي په دواړو طریقو باندې جایز دي. یعنی داسې درود شریف هم صحیح دی چې صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم، او دا درود هم صحیح دی صلی الله علیک یا محمدو، صلی الله علیک یا رسول الله. دا به په صيغه د خطاب سره دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل په ذهن کې حاضر کې دا کاپ د خطاب د پاره وی عربي کې بیا صلی الله علیک یا محمد یا صلی الله علیک یا رسول الله. دا درود شریف وای دا دواړه طریقې جایز دي، هر طریقه چې وایي. خو ها کوم عام طور د ځان سره وایي خو چار طریقې وایي تاسو خوښه ده، خو کوم چیرې په یو داسې مجلس کې وایي چې شیطانان پکې موجود و بیا نو دا درود شریف په صيغه د خطاب ثواب ډیر لري چې صلی الله علیک یا محمد یا صلی الله علیک یا رسول الله. د شیطانانو په مخ کې بیا دغه درود در صلی الله علیه وسلم ثواب ډیر لري. ولی ځکه پر هغو دا غمیږي، هغو د پاره دا مرګ دی که دې ورته ویل چې صلی الله علیک یا محمد د الله پر پیغمبر صلی الله علیه وسلم به درود وایه دی باندې مړ سي، د ده دپاره بس دغه مرګ دی چې تا مازې ویل چې صلی الله علیک یا محمد. او ګوره یو کار چې مباح وي خو چې کله یې منکر موجود سي د منکر د انکار سره بیا هغه کار و استحباب ته رسیږي. علامه شامی رحمه الله زموږ د مذهب مشهوره فتاوا رد المحتار کې لیکي وایي د اوبو د اودس د ناوره په اوبو باندې افضل دی او که د ولی په اوبو باندې اودس افضل دی. په کوم اوبو باندې فرق یې نشته، که په ناور اودس کوې که په واله اودس کوې دواړه علی السویه دي، مباح دي. خو علامه شامی رحمه الله کتاب الطهارت کې د رد المحتار په مقدمه کې لیکي وایي چونکې معتزله دا وایي چې په ناور اودس نه دی روا. معتزله یو ګمراه ډله ده د دې شیګانو په شاخو کې، هغه وایي په ناور اودس نه دی روا. نو په دې خاطر باندې علامه شامی رحمه الله وایي چې اوس معتزله منکرین دي، اوس په ناور باندې اودس در ولی در اودس ډیر ثواب لري. مباح کار دی ګوره، خو چې کله یې منکر پیدا سو هغه مباح کار و درجې ته د استحباب رسیږي.
صلی الله علیک یا محمد خو مستحب دی، خو استحباب کې دواړه علی السویه دي. غیبوبت خطاب چې اوس منکرین پیدا سوي دي، اوس وی یا محمدو به نه وایه، یا رسول الله به وی نه وایه صلی الله علیه وسلم. اوس نو در صلی الله علیه و آله وسلم، صلی الله علیک یا محمد یا صلی الله علیک یا رسول الله ډیر ثوابونه لري. اوس قانون داری ګوره بله وجه درته ښیم. علامه جزري رحمه الله د زموږ په دې ائمو کې یو غټ امام دی. هغه سړی دی چې د دنیا قاریان راواخلي، دلته به قاریان ناست وي. دا چې چا قراتونه ویلي دي په د عجم و عربو کې تاسې سند وګورئ، پر حافظ جزري رحمه الله باندې ورځي. دا تقریبا 800 کاله مخکې عالم تیر سوی دی، خو د دنیا د ټول دنیا د قاریانو استاذ دی. د علامه جزري رحمه الله قول دلته مولا علي قاري صاحب هم په دا کتاب کې نقل کړی دی. ډیرو علماو نقل ځینې کړی دي. حافظ ابن حجر رحمه الله هم د هغه څه نقل کوي. امام سیوطي رحمه الله هم نقل ځینې کوي. هغه مبارک فرمایي وایي د میلاد شریف مجلس لکه نن چې موږ تاسې ناست یو، په دې مجلس کې که نور هیڅ ګټه نه وي، یو ګټه پکښې کې د ثواب لري. کومه ګټه ده؟ شیطان په خوابدي کېږي. د هغه خلکو چې په زړه کې ناجوړي ده، د هغو د مرض نور پسې زیاتېږي. نو ګوره چې کله یو شی مستحب عام مستحب دی، خو اوس چې شیطان باندې دا کار بد لګېږي، نو اوس یې ثواب در پخوا ډیر سو. د شیطان څخه حافظ جزري رحمه الله خالي د جني شیطانان نه دي مراد. شیطان د انسان په صورت کې مسته، شیطان د پیری په صورت کې مسته. قل اعوذ برب الناس صورت خو منعیز لري د قرآن پاک په آخر کې، من الجنة والناس دواړه پکې راځي. که د انسانانو شیطانان دي که د پیرانانو شیطانان دي. د انسانانو شیطانان خو نو ته معلوم دي دلته ډیر دي، وایي د 12مې خیرات ناروا دي، وایي د میلاد مجلس ناروا دی. دا انسي شیطان دی. د میلاد مجلس ځان ته مستحب دی په دې خاطر چې جوړ کې چې پر شیطان باندې گزار دی، پر دغه د انسان په صورت کې د شیطان صفت مولا باندې گزار دی، دا چې دویم ثواب وګټي. اصلي خبرې ته راځم. نو چې کله د داسې چا سره کښېنئ چې د هغه باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم درود شریف غمیږي، نو هلته بیا څنګه وایست؟ صلی الله علیک یا محمد. بیا دغسې درود وایه په مجلس کې. که ده درته ویله چې دا ولې داسې درود وایه، ورته ما خپل محبوب صلی الله علیه وسلم په خپل ذهن کې را حاضر کړي او هغه مې د خپل ځان ته حاضر وګڼي، بیا مې دا خبره وکړله. آیا دا یو چا ویلي دي؟ اوس خو دلته د ملایان پر دا لګېږي که نه، شرک و بدعت. تېره ورځ دلته د محمد صاحب ناست دی، یو بیان یې راته ولګوئ. په هغه بیان کې د دې هلمند کې یو ملا دی، په دا راډیوګانو کې م غږېږي د عبدالحنان په نامه باندې. عبدالحنان صاحب دغه آیت مبارک ویلی دی، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. الآیه د سورة النور آیت شریف ویلی دی. الہ العالمین مومنانو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ادب ورشي او ادبیات نبی کریم صلی الله علیه وسلم بار بار قرآن د سر د الحمدلله سونی سبیا در والناس پوری د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مناقب او د هغه په تعظیم او د هغه د پاره د ادبیات ډک دی قرآن. الہ العالمین چې به صحابه کرامو هر حرکت کوي، رب لا یزال به الته ادب ورته شوي چې ګوره دا عمل به داسې کوي، دا عمل به داسې کوي. یو عمل الہ العالمین دا ورته وشوي چې ګوري ای مسلمانانو، تاسو چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته نعره کوي، دا نعره په تواضع په عاجزي کوي، په تکبر په فخر باندې مه کوي. دا سنارې مور ته وي لکه تاسې په مابینځ کې چې یو بل ته نارې وي. موږ تاسو خو چې یو بل ته نارې وو، عامې نارې وهو. الہ العالمین وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دغسې نارې مه وهئ لکه تاسې چې یو بل ته وهئ، بلکې دغسې غږ ورته وکړئ چې په عاجزي باندې وي. یو تفسیر د آیت مبارک دا دی. دویم تفسیر چې قوي تفسیر دی امام طبري رحمه الله راخستی دی، هغه دا دی چې لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بینکم كدعاء بینک، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم كدعاء بعضکم بعضا. د دې ترجمه دا ده، تاسې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شرا داسې مه بولي لکه د بل چا شرا. هغه که چاته شرا وکړل دنیا و آخرت یې تباه سو، د هغه شرا د بل چا د شرا غوندې مه بولئ. اوس دغه آیت مبارک د زموږ د افغانستان کې دلته په د هلمند کې عبدالحنان صاحب په راډیو کې ویلی دي، بیا یې خلکو ته ویلي دي وایي دا یا محمدو ویل بې ادبي ده، وایي دا مه وایاست. ولې؟ وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام د دې څه منع کړل. نو ګوره علامه ساوي رحمه الله فرمایي والاخذ بظواهر النصوص اصل من اصول الكفر.
د سورة الاسراء په تفسیر کې د سورة الاسراء په تفسیر کې دغه خبره په تفسیر ساوي کې علامه ساوي رحمه الله لیکلې ده وایي هر وخت د قرآن په ظاهر پسې تلل دا د کفر د اصولو څه یو اصل دی. زه ملګرو ته وایم ګوري قرآن کې منسوخ آیاتونه شته. اوس که یو سړی په منسوخ آیاتو باندې استدلال کوي او خلک و منسوخ آیاتو ته دعوتوي دا د کفر لار ده. ولې خو هغه آیاتونه منسوخ دي. قرآن کې الہ العالمین نسخه کړي دي، په هغه باندې عمل حرام دي. ته خلک ورته دعوتې او هغه حرام حلال بولې. تلاوت خې موجود دي، طالبان علما پوهیږي. منسوخ التلاوت نه دي، منسوخ الحکم دي چې د زموږ اصولین ذکر کوي. نو ټول عمر چې سړی د قرآن په ظاهر پسې دي تفاسیرو ته توجه نه کوي، د هغه به دغه حال وي لکه د عبدالحنان صاحب. او دا بیا ځان ته څه وایي؟ دیوبندیان وایي. دا بیا ځان د دیوبند په نامه باندې ګوري وهابیت ته خدمت کوي. د دیوبند علیم حکیم الامه حضرت العلامه اشرف علی تهانوی رحمه الله امداد الفتاوا کی 5 جلد کی دغه آیت مبارک راخستی دی. هوبه دغه آیت چې د استدلال پکړی دی هغه مبارک په دغه 5 جلد کې په داسې کې ورسره لیکي وای په دې کې منع د یا محمدو نسته، بلکې الہ العالمین په دې آیت مبارک کې صحابه ته دا وشول چې تاسې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اوازونه کوي دا په عجزي ورته کوي، ځکه مفسرین اتفاقا در د آیت لاندې لیکي ای فی لین و تواضع، په عجزي سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته غږونه کوي، هسې نه چې د یا محمدو ویل ناروا دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات فصله د یا محمدو صلی الله علیه وسلم ویل دا اتفاقا په اتفاق د امت باندې جائز دی، بیا د چا خبره نسته پکښې. ګوره مولانا زکریا کاندیلوی رحمه الله دا د دارالعلوم دیوبند عالم دی. دا دغه مولا دی چې د فضایل اعمال لیکلی دی چې د تبلیغیان پر ماجد کې وایي. فضایل درود شریف کې دغه واقعه ذکر کوي، د صلی الله علیک یا محمدو درود شریف ذکر کوي او وایي چې دغه درود شریف ویل دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رضا سبب دی. یو اوږده واقعه ذکر کړې ده چې هغه زه نسم ورته ذکر کولی. اوس د دیوبند علماء کرام د دې شي منع نه کوي. صحابه کرامو د یا محمدو اوازونه کړي دي، صحابه مبارکانو د یا محمدو نارې وهلې دي. امام علامه واقدي رحمه الله دا 1200 کاله مخکې عالم دی. علامه واقدي په فتوح شام کې لیکي د یرموک په غزا کې 10,000 صحابه کرام موجود دي. 10,000 جنگ شروع دی، صحابه کرام څه نارې وایي؟ یا محمدو یا منصورو امتک امتک. 10,000 صحابه کرامو د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د یا محمدو او د یا منصورو په نامه استغاثه کوي. اوس خو که د استغاثه وکړل دا خو بې بله مسله ده، وایي دا خو مشرک سولی، وایي د اسلام ووتلی. ای جاهل ستا فتوا به د صحابو په شان کې څنګه سي؟ که ته وایې چې دا شعار و د صحابه کرامو، یا دلته ګوره استغاثه ځینې معلومیږي، ځکه یا منصورو امتک امتک، دا امتک امتک سره فعل مقدر دی. اغیث امتک، د خپل امت پر ناره دی واوره، د خپل امت مدد و کومک دی وکړه. 10,000 صحابه کرام د یا محمدو ناره وایي. نن موږ ته خلک وایي پر منبرو باندې او په جلسو کې او په رادیوګانو کې وایي که چې د یا محمدو غږ وکړي وایي په دې باندې د اسلام څخه وځي او استدلال به د قرآن د آیاتو څخه جوحال کوي، بیا تفاسیر هم نه ګوري چې څه شته. امام ابن کثیر دمشقي رحمه الله 200 کاله مخکې په خپل تاریخ البدایه والنهایه کې د یمامي غزا اخلي او لیکي چې 40,000 صحابه کرامو د حضرت خالد ابن ولید صحابي دی رضی الله تعالی عنہ د هغه مبارک په مشرۍ کې 40,000 صحابه کرامو دا نارې والې ونادى خالد ابن ولید بشعار المسلمین وكان شعارهم يومئذ یا محمد یا محمد. 40,000 صحابه کرامو د یا محمدو نارې وهلې. آیا دا نن چې ته فتوا لګوې مفتي صاحبه پر دې باندې چې یا محمدو ویل شرک حرام دی، آیا ستا په فتوا باندې به صحابه کرامو ته څه ووایې؟ حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ هغه صحابي دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابو کې چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو سنت دی در خپل وسه پرې نه دی پرېږدي، حتی دومره متبع د سنتو دی ګوري، صحابه کرامو عشق د ګوري.
عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ته یو چا هندوانه راواخیستله ول ویې خوره ده ول زه یې نه خورم هغه ول ولې ول ما نبي اکرم صلی الله علیه وسلم نه دی لیدلی چې هغه هندوانه څه رقم خوړل چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هندوانې د خوراک طریقه ما ته نه ده رسېدلې په زندګي یې هندوانه نه وخوړل دومره یې مینه وه دومره یې محبت و دومره یې قدر اتباع د رسول علیه السلام وه حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه څخه حضرت ابو سعید رضی الله عنه روایت نقل کوي پر لارې روان دي پښه یې وښویدله پښه یې خوټ سوله فجلس کښېنستی فقال رجل اذكر احب الناس اليك یو چا ورته د داسې چا نوم یاد کړه چې تا ته په ټول دنیا کې محبوب وي اله العالمین به دې پښه جوړه کړي فقال یا محمدا فقام فمشى د ابوبکر سنی په روایت باندې دا دي د یا محمد ناره یې وکړله پښه یې ځکه جوړه سوله ولاړ سو روان سو صحابه دي پښه یې خوږېږي د یا محمدو نارې وي نو ستی د کلي ملا چې تا ته وایي که د یا محمدو ناره وکړل وایي دا بې ادبي ده بعضې درته وایي دا مشرک دی که چا دا ناره وکړل وایي که دې په یا محمدو په ناره باندې شفا وغوښتله وایي دا شرک دی نو ورته وه جاهله دا صحابو ته به څه ووایه آیا دا ستا فتوا به د صحابو په باب کې څنګه سي صحابو ته به بیا په کوم نامه باندې ووایه حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه خو د ناجوړۍ په وخت کې د یا محمد ناره کوي صلی الله علیه وسلم دا ستاسو په چمن کې دلته یو مولا دی اوس یې د اجتهاد دعوې کړي دي وایي زه مجتهد سوی یم نو یو وخت هلته پښین ته راغلی و بیا زما یو مجلس کې باز سره رالی پر دغه مسله د بل چا سره اخته و زه م ورلم بیا ما ورته ویله ما ورته عبدالله ابن عمر صاحب د یا محمدو ناره وهل دا حدیث مې ورته وایي پر دې جرحه نسته د هېڅ چا جرحه نسته باندې دا امام بخاري رحمه الله مدب المفرد کې ذکر کړی دي همدلته امام ابوبکر سنی رحمه الله هم ذکر کړی دي امام نووي رحمه الله هم ذکر کړی دي ابوبکر بن شیبه هم ذکر کړی دي ډېرو علماو ذکر کړی دي ما ورته البدی کې څه وایي ما ته وایي وایي دا خو د هغسې د یا محمدو ناره کړې ده په دې نیت یې نه ده کړې چې د رسول علیه السلام په نامه یې شفا طلبول ګوره صحابي مبارک ښه خوښ سول د یا محمدو ناره یې وکړله ملګري ورته وایي د داسې چا نوم واخله چې تا ته محبوب وي چې ناره یې وکړل ولاړ مال یا د شفا په نیت باندې کړې ده وایي څه دلیل دی چې د شفا په نیت یې کړې ده مال دلیل یې دا دی چې امام بخاري او امام ابوبکر سنی رحمهم الله دواړه بابونه پر دې دي باب فيما يقول اذا خدرت رجل احد که د یو سړي پښه وشویدل څه به وایي د یا محمدو غږ دې وکړي بس الله العالمین به اخلاص کړي دا باب د امام بخاري او د امام ابوبکر بن سنی پر دې دلیل دی چې دلته نیت د استشفاء ولهذا د یا محمدو صلی الله علیه وسلم آواز کول په دې نیت باندې چې دا زموږ د اهل سنت شعار دی دا افضل و اولا و بهتر کار دی ګوري دا خبره لا بله کوم دا شعار معنا چې د یو چا علامه وي دا شعار در علاقې او در زمانې پورې بدلیږي په یوه علاقه او یوه زمانه کې به یو کار د یو چا شعار وي په بله زمانه کې به بیا بدل سي بیا نه کول شعار سي زه مثال درته پیښوم علما په دې پوهېږي خو طالبانو ته لږ مثال پیښوم زموږ کتابو کې عالمګیري لیکلي دي وایي پرسته لاس باندې ګوتمۍ کول وایي دا نه دي صحیح ولی وایي دا د شیګانو شعار دی شیګان پرسته لاس ګوتمۍ کوي نو تاسو به پرسته لاس نه کوئ په چپه لاس به کوئ خو کوكب الدری کې مولانا رشید احمد گنگوهی رحمه الله او خصائل کې مولانا زکریا کاندلوی رحمه الله به دا لیکي وایي زموږ په زمانو کې به اوس شیګانې پرسته لاس کوي شیګانې اوس په رسته لاس کوي نو لهذا اوس به وایي پرسته لاس نه بلکې په چپه نه هغه مبارک وایي زموږ په زمانو کې اوس شیګانې په چپه لاس کوي لهذا اوس به پرسته لاس باندې کول اولا او افضل دي عالمګیري لیکلي دي وایي پرسته لاس یې مه کوه په چپه لاس دا د شیګانو شعار دی رشید احمد گنگوهی صاحب وایي دا د شیګانو علامه اوس اوښتې ده اوس به د شیګانو علامه دا ده چې پرسته لاس یې نه کوي په چپه لاس یې کوي نو تاسې پرسته لاس ورسره کوئ ګوره علامه شعار دا در علاقې او در زمانې پورې بدلیږي یو شی به په یو علاقه کې د بدو خلکو شعار وي په بله علاقه کې بیا نه کول شعار وي دا د دین مسلې در علاقو پر تعلق لري که نه زه خو دا مسلې ډېرې دا خبرې داسې کوم د دې عوامو طالبان د سرخلاصېدو لپاره زه وایم دا بعضې علما د هندوستان چې پر دا میلادو لګېدلي دي هغه زموږ پر دغسې مشروع میلادو نه دي لګېدلي
هغه چې لګیږي د هندوستان کې د بریلویانو پر میلادو لګېدلي دي چې هغو به ډولو ډمامې راوستلې یا بیا نر ښځې سره ګډ کړي وه یا بیا روډونه بند کړي وه. وګورئ د دیوبند د علماو کتابونه ټولو پر دا ځای ردونه کړي دي، خاص کر خلیل احمد سرامفوري رحمه الله المهند کې. زموږ پر میلادو هغه نه لګېږي. دغه میلادونه چې دی پر لګېدلي دي دا د هند میلادونه یادوي. یو ورځ یو ملا د چمنه ټلیفون راته وکړي، ما ته وایي پلانکي په تاوا لیکلي دي چې میلاد ناروا دی پلانکي. مال هغه د هند میلادونه یادوي، زموږ د نه یادوي. وایي مسأله هم اوس در دې تعلق لري چې دا د هند د پاکستان د مال هو. ته په کتابو کې وګوره د ملایانو څه پوښتنې وکړه، مسائل ټولې در عرف و در زمان او در مکان تعلق لري. وللعرف في الشرع اعتبار ولذا عليه الحكم قد يدار. علامه شامی رحمه الله رسول مفتی کې یو شعر پر دی لیکي، عرف ته اصطلاح ته په شریعت کې اعتبار شته ځکه د شریعت احکام ډیر پر اصطلاح باندې موقوفه دي. وای دا خو نه د سره منم، مال دا نه منې اولیا، مال څه وجه ده چې در د بارډر واوړې اخوا ته جهاد فرض دی چې در بارډر راواوښتلې بیا نه دی فرض. اعلان وکوه دواړو خواو ته جهاد فرض دی. جهاد خو به د شریعت یو حکم وي، ولې در بارډر اخوا ته فرض شو دې خوا ته پاته دی. هغه امریکایي دی، هغه ټانک دی چې در بارډر واوړي زه وژنم، هغه چوکیدار یې مور وژنم، ټانک هم سوځم چې دې خوا ته روان غږ نه کوم. د شریعت احکام خو ته در علاقې او در زمانې تعلق نه لري. چې در علاقې او در زمانې تعلق نه لري نو خو اعلان وکړه یو فرض کار دی و په پاکستان کې هم فرض دی، په افغانستان کې هم فرض دی. داسې د نر زوی شته چې اعلان دی وکړي څوک غږ کولی شي. نو وکړه ته د چمن مولا ته وایم ته دا اعلان وکوه بس علاقې پر احکام د شریعت نه دي معتبر، در علاقې نه دي موقوفه، نو دواړو خواو ته جهاد فرض که نو اعلان خو وکړه. زموږ فقها چې دا مسله لیکي وایي که پر کم ملک باندې کافر حمله وکړه د هغه ملک پر خلکو باندې جهاد فرض عین دی، او که کم ملک باندې کافر حمله نه وکړي پر هغو باندې جهاد فرض کفایي دی. دا ولې پر بارډر پر یوه خوا فرض عین شو پر بله خوا فرض کفایي شو. لہذا مقصد د خبرې ته راځم. د مفتی محمد فرید رحمه الله حواله دلته د عبدالحنان صاحب ورکړې وه. وایي مفتی صاحب وایي چې دا یا محمدو ویل اوس د بریلویانو شعار دی. زوم لالا په پنجاب کې د یا محمدو ویل د بریلویانو شعار دی، دلته به انکار د پنجپیرانو شعار دی. علا قدر علاقې فرق لري. زموږ په علاقو کې زموږ په پښتنو کې بریلویان نشته. بریلویان دلته موږ نه دي لیدلي در اوسه پورې. ما پرون هم په جلسه کې ویل دا درېیمه او څلورمه جلسه ده زه خلکو ته وایم زموږ په پښتنو کې که چا درته وویل چې پلانکی ملا بریلوی دی ورځي، چې درته ویل چې بریلوی دی په دې پوه شه چې دا ښه سړی دی. ولې دلته د مذهب علما په بریلویت متهم دي. دلته کې چې د اسلافو لار ټینګه کړل وای دا بریلوی دی. دلته کې چې د 100 کلو د زراو کلو دین باندې لاس ونیوي وای دا بریلوی دی. دلته بریلویان نسته. کم چې د پنجاب او د سیند او د هند بریلویان دي دغسې ګمراهان دي لکه د چمن د ښار وابیانو پنجپیریان فرق یې نسته. د هغه بریلوي او د دغه پنجپیري فرق نسته. یو زموږ په علاقو کې خو اهل سنتو ته په بریلویانو ویل کېږي، دلته خو د اسلافو لارې ته په بریلویت باندې ویل کېږي. لہذا زموږ په علاقو کې د یا محمدو انکار دا د وهابیت د پنجپیریت شعار دی. لہذا دلته چې درود وایاست د صلی الله علیک یا محمدو صلی الله علیه وسلم په نامه یواز شه. الہ العالمین دی موږ تاسې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د عشق او د محبت زموږ په زړو کې راواچي. یو ملا ته مې ویل داسې څه شیان مې ورښکاره کړه، ما ته وایي زه د دیوبند عقیده جوړوم. مال دیوبند عقیده به در ښکاره کړم. نشر طیب مې د اشرف علي تانوي رحمه الله ورته راواخلي چې هغه شعر وایي یا شفیع العباد خذ بیدي انت فی الاغترار معتمدي. رسول علیه السلام ته وایي ما در لاس ونیسه ته زما مل یې. ما ته وایي دا یې په عشق ویل دي. مال دا خو زه وایم چې په عشق ویل دي. دا ستا عشق په چیش ختم سو. دا ستا عشق ولې نسته؟ خو تی په عشق وایه په تا کې څه پیښه سول چې عشق در پکې ختم سو؟ شیطان عشق ور ختم کړی دی، شیطان محبت ور ختم کړی دی. نور د یا محمدو صلی الله علیه وسلم پر موټرانو لیکي، یا محمدو صلی الله علیه وسلم پر میراپو لیکي، پر دیوالو باندې لیکي. داغه درود وایاست د خلکو په مخ کې، دا پر دی باندې گزار دی، دا بې توفقه د دی وژل دی. آخري خبره ده. یوه خبره بله کوم، دا د اولیاو کرامات چې دي، کرامت د اولیاو حق دی، منکر کافر دی، په دې کې خبره نشته. پر دې باندې اتفاق د امت دی چې د مطلق کرامت منکر کافر دی. شرقاید لیکلي دي د کراماتو منکرین معتزله دي. دلته زموږ په علاقو کې چې دا اوس کم خلک دي دا وایي زه کرامت منمه، وایي د کراماتو منکر نه یم،
چې تور ته وایي چې حاجي صاحب هغه مبارک یې وخت داسې کرامت ښکاره کوي دا ولا که در سره ومنم ولې نه منې ظالمه خو ته زه کرامت منم دلته بیا ولې د دې څخه منکر سولې وایي داسې نو نسي کولی په کرامت باندې دا مسأله تفصیلي ده زه مختصر درته وایم میا فقیر الله علوي رحمه الله لیکي وایي د کراماتو منکرین 3 رقمه دي یو منکر د کرامت داسې سړی دی چې هغه سړی چې منکر د کرامت دی وایي ګسر کې کرامت نه منم دا خو دی کافر یو بیا وایي داسې خلک دي وایي کرامت منم خو د پخوانیو اولیاو د منم زموږ د زمانې د اولیاو د نه منم میا فقیر الله صاحب مکتوبات کې لیکلي دي وایي دا یهودي صفته سړی دی د دې او د یهودو فرق نشته ولې یهودو به م ویله ویل نبیان منو خو پخواني نبیان منو زموږ د زمانې نبیان نه منو ستی په علاقو کې به هم داسې خلک دي دلته د چمن په شاوخواو کې کرامات وایي منو که دې بیا ورته ویل چې پلانکي آغا صاحب کرامت ښکاره کړي دغه بیا دی نه مني ښکاره نارې وایي کرامت منو که څه په حقیقت کې د کرامت منکرین دي دریم قسم بیا میا صاحب مبارک وایي داسې دي چې کرامت هم منم د اوس زمانې دوم منم خو ماته د کرامت سړی نه دی را معلوم چې دا سړی چې صاحب الکرامت وي میا فقیر الله علوي رحمه الله وایي دا سړی بیا اله العالمین د زړه سترګې وړاندې کړي دي د الله بلا کیف د دې لوی نعمت څخه چې اولیاء دي د دې څخه محرومه سوي دي وایي اولیاء اوس نسته وایي کرامت منم خو اوس د کرامت سړی وایي نسته الفرق بین الفرق کې قاهر بغدادي رحمه الله لیکلي دي هغه خلک د کرامت څخه د اولیاو انکار کوي چې کم خلکو کې صاحب الکرامت خپل موجود نه وي نو بار انکار کوي په پنځپیرانو کې به مونږ د کرامت والا نه لیدلی د دې کرامت خو نو نسته د پنځپیري د به نه واورئ چې پنځپیري دا کرامت ښکاره کړي سلفي دا کرامت ښکاره کړي یو کرامت نو دی لري هغه دا کرامت دی چې د انګریز څخه پیسې ډېرې ورته راځي دا کرامت د بل چا نسته دا د هند چې پیسې راځي دا کرامت بیا دوی ته خدای ورکړی دی بل کرامت یې نسته نو ګوري کرامت د اولیاو ثابت دی یوه خبره په دې کې په دا ځای کې درته کوم چې کرامت د اولیاو خو ثابت دی خو کرامت د اولیاو کله کله د ولی په خپل اختیار ښکاره کیږي دا مسله یې زده کړي طالبانو ته خاص وایم آیا د اولیاء چې کرامات ښکاره کوي دا یې په اختیار دي که غیر اختیاري دي زموږ تاسو په دې علاقو کې داسې ملایان شته طالبانو ته وایي کرامت د اولیاو دا د ولی په اختیار کې نه دی ولی خپل په اختیار کرامت وایي نسي ښکاره کولی خو دا مسأله کې لږ تفصیل ګوري شته مسأله داسې ده بعضې کرامات د اولیاو په اختیار کې دي کله کله یو ولی په خپل اختیار کرامت ښکاره کوي او بعضې کرامات بیا د اولیاو په اختیار کې نه وي کله کله بیا د ده اختیار نه وي خو اله العالمین د ده پر لاس یو کرامت ښکاره کړي ګورئ د نبي پر لاس مخکې در نبوت د عوام خلک یې ښه زده کړي دا زموږ امیان چې اوس زمانه کې یو څوک یو کار وکړي وایي دا معجزه ده یا معجزه دا ته وایي چې د نبي پر لاس یو داسې کار ښکاره سي چې هغه د عقل خلاف کار وي لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډبرو خبرې کولې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درختو سلامونه ویل د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یوه شپه باندې ولاړې در بیت المقدس پورې در لامکانه پورې در معراجه پورې برته په هغه شپه کې رالي و مکې مکرمې لره دغه معجزات دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بیا دا وي چې نبي علیه السلام نبي سوی نه وي مخکې در نبوت داسې کارونه ښکاره سوي وي د ده په خاطر چې هغه کې د ده عزت وي او د ده د خصم دشمن ورته عاجز سوی وي دې ته وایي ارهاسات یو بیا دا دی د ولی پر لاس باندې یو داسې کار ښکاره سي چې شریعت چې عقل هغه نه مني د ولی پر لاس ښکاره سي دې ته وایي کرامت شه اوس زمانه کې که یو چا یو ناشنا کار وکړي دې ته کرامت وایي معجزه مو ورته وایست دا کرامات کله کله د اولیاو په اختیار کې وي وقد تقع الكرامة باختیار الولي دا امام بدر الدین عینی رحمه الله عمت القاری کې لیکلي دي دا امام نووي رحمه الله شرح د مسلم کې لیکلي دي دا ابن حجر عسقلانی رحمه الله فتح الباری کې لیکلي دي دا دلیل الفالحین کې لیکلي دي چې کله کله کرامات د ولی په اختیار کې اوس خو دلته یو کتاب لیکل سوی دی په دا قندهار کې او دلته زموږ تاسې په دې علاقو کې مشهوره دی طالبان او ملایان یې ګوري او په مدرسو کې درسیږي او د کتاب نوم یې ایښی دی د چا مرید سم نو د چا مرید سم یې نوم نه دی اصلي کې نوم دی د چا مرید سم سره په خلاص داسې مه وایه چې د چا مرید سم د کتاب نوم دی د چا مرید سم د مرید او د مرید خو نو فرق شته که میم ته پیښ ورکړې مرید دا معنا
چې د یو چا سره زموږ تاسې په اصطلاحي معنا یې دا ده بیعت کړی دي د هغه د اصلاحي لارې تګلاره باندې ورسره ملګري دي او مرید چې میم ته زور ورکې د دې دا معنا ده شیطان سرکشه شیطان نو دا سرکشه شیطانان د خلکو سره جوړي مریدان د خلکو سره نه جوړي دا کتاب چې څوک وایي چې د چا مرید سم دا سړی به د یو چا مرید سي سرکشه شیطان به ځینې جوړ سي دا د چا مرید د چا سره نه جوړي مرید جوړي په د کشنیانو باندې او په د ځوانانو باندې دا کتاب مه وایست هغه کتاب دلته ما یو ورځ چمن کې وکتئ یوه مسئله یې دا پر لیکلې ده وایي د ولي کرامت په اختیار کې نه دی وایي که چا ویل په دې مشرک کېږي نعوذ بالله نه دا خبرې ځکه دلته کوم معجزې به د انبیاو علیهم السلام او علماو ډېرې درته بیانې کړي مقصود دا مسایل دي او دلته ډېره مجموعه ناستې است خاص کر د افغانستان خلک ډېر ناستې است دا فتنې نن زموږ په کورو کې در هر چا ډېرې دي نن زموږ په وطنو کې دغه فتنه در هر چا ډېره سوې ده چې دا نوې عقیدې یې موږ ته راوړلې دا د خطابي په نامه چې دلته څوک دي تی پوښتنه ځینې وکړي ورته د خطابي د خطاب چې ته ځان ورته منصوبوې دا د مسلمان نوم که د کافر نوم دا پوښتنه هم ځینې وکړي ورته د ستا اسم منصوب چې ته ځان ورته منصوبوې دا د مسلمان نوم که د کافر نوم به هر تقدیر خطابي صاحب کتاب لیکلی د چا مرید سمدی وایي نو زه به ورته وایم چې د شیطان مرید څه ځکه ستا په کتاب کې د شیطان لار ده دغه د شیطان مریدي ده هغه کې دا لیکلي دي وایي د ولي کرامت د ولي په اختیار نه وي زه یو دوې درې مختصرې واقعې درته بیانوم حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مبارک چې کله د مدینې منورې کې د اسلام خلیفه وټاکل سو تاریخ الخلفاء کې امام سیوطي رحمه الله واقعه مشهوره واقعه ده ډېره سته د مصر رودنیل په مصر کې یو رود و هلته د هغه قانون دا و دا غټ رود دا غټ دریاب هغه به هر کال یو چا هغه رودنیل ته یوه ښځه ور اچول د یوه اوښ باندې سپاره ښه بې ښایسته کړل چې رود ته بې ور واچول بیا به رود بهیدی که بې په کال کې یوه ښځه نه ور واچول رود وچېدی دا د رودنیل قانون حضرت عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه صحابي پر مصر باندې والی مقرر سو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مبارک خلیفه د اسلام دی د مصر خلک حضرت عمرو بن عاص ته رالل رضی الله تعالی عنه ته وایي ته خو د الله د رسول صلی الله علیه وسلم صحابي یې زموږ په مصر کې قانون دا دی چې په مصر کې چې کله یو ښځه موږ به دا رود ته وراچوو بیا نو رود ګرده کال بویږي او که موږ ښځه نه وراچول دا رود بندیږي اوس یې وراچوو که نه عمرو بن عاص رضی الله عنه ورته ان الاسلام یهدم ما کان قبله در اسلام مخکې چې کم رواجونه د جاهلیت و هغه ختم سول ښځه به نه وراچوي رود ته دا حرام دي دا ګناه ده دا کار به نه کوو هغه ورته دا رود وچیږي وایي وچ داسې کار مه پلوئ بس ښځه یې نه وراچول چې د کال هغه شپې راغلې زنانه یې نه وراچول لږ ورځې چې تېرې سولې رود قرار وچېدی پر وچېدو روان سو خلک باریږي کډې روانې کړلې عمرو بن عاص صاحب ورته وایي څه کوئ چې روان یاست رضی الله تعالی عنه هغه ورته وایي نو خو رود وچ سو اوبه نسته نو څه شي وکړو دلته حضرت عمرو بن عاص رضی الله عنه ورته وایي تاسې انتظار سئ زه یو لار در برابروم حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابي ته خط راواستوي وایي په مصر کې دا قانون و چې خلکو به ښځې و رود ته اچولې بیا به رود بهیدی ما ورته ویل مې وراچوئ اوس رود وچ سو څه وکړم حضرت عمر رضی الله عنه ورته ډېر ښه دي کړي دي ډېر د خیر کار دي کړي دي زه یو خط در استوم دغه خط واخله رودنیل ته یې ور واچوه که رودنیل جاري سو خو صحیح دي که نه و پر دغه ځای یې پرېږده په خط کې څه ورته ولیکل په خط کې خالي دا تورې ورته ولیکل ول ای رودنیله حضرت عمر رضی الله عنه ورته ولیکله ول ای رودنیله که د الله په حکم روانې نو څه کوې چې بند سولې او که د شیطان په حکم روانې زموږ په کار نه یې پر دغه ځای ودرېږ خط چې ور واستوي اشرف علي تهانوي رحمه الله د دیوبند عالم دی هغه مبارک په خپل کتاب اشرف علي تهانوي کا پسندیده واقعات کې د واقعه داسې لیکي وایي چې حضرت عمر صاحب خط واستوي دلته منافقان موجود و په خندا سوله او حضرت عمر صاحب خو اوس پر دریابو باندې له د بچي دعوه کوي پخوا خو به ویل زه د مسلمانانو خلیفه یم اوس خو پر دریاب باندې هم باچیان ښکاره کوي ګوره هر وخت منافقان وي که نه د دې اولیاو پر کراماتو باندې خاندي هر وخت دا منافقان سره د اولیاو پر کراماتو خاندي د عمر رضی الله تعالی عنه خط چې ورلی عمرو بن عاص رضی الله عنه چې رودنیل ته واچوي سبا ته چې دی راتلل رودنیل در اپخوا ډېر ډک را روانو دا د چا کرامت و د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په اختیار کې و که غیر اختیاري و په خپل اختیار باندې ښکاره کړي
دی خو کرامت په اختیار نشي ښکاره کېدلی د دې لا تعداده مثالونه شته چې صحابه کرامو کرامتونه په خپل اختیار ښکاره کړي دي ابراهیم ابن ادهم رحمه الله واقعا می په موټر کې راسپورم زه په موټر کې کتاب ګورم اوس مې دلته کتاب کتی د اشرف علي تهانوي رحمه الله کتاب مې کتی د ملګرو ته بیان کړ ابراهیم ابن ادهم رحمه الله د دنیا یو مشهور ولی الله دی باچاو باچهی پریښول ملنګي شروع کړله واقعا ورده ده ملنګي چې شروع کړل زوی پر باچی کښېنستی د اولیاو په پیرس کې غټ نوم لري بیا اشرف علي تهانوي صاحب مبارک واقعا داسې لیکي وی ورځ یې د ده زوی دی او وزیر ورسره دی ورلل وی راځي دا پلار به راولو دا باچي ته دا څه کارونه شروع کړه د زموږ پلار چې ورلل پلار یې د دریاب پر غاړه باندې په یو زړه ګدړۍ کې پروت دی د زمانې باچاو په باچهانو کې یو غټ باچاو خو باچهي یې پرېښول ملنګي یې شروع کړله ملنګي یې نه ده شروع کړې د باچي څخه د ملنګۍ څخه یې باچي شروع کړله اصل کې چې دی پر ناست و هغه ملنګي وه اوس چې ځینې ولاړې اوس باچي یې سوله خو ظاهري خلک خو نه د ظاهري باچي ته باچي وایي دا خو باچهان نه دي اصلي باچهان هغه دي چې د خلکو زړونه یې خپل کړل اصل باچهان هغه دي چې مخلوقات ورته تابع سوله دا د خولې باچهان دا د زور باچهان دا باچهان نه دي اشرف علي تهانوي رحمه الله وی وزیر و هغه زوی چې ورلی ابراهیم ابن ادهم رحمه الله د دریاب پر غاړه باندې ناست دي هغه ورته وی راځه زاري ورته شروع کړلې باچي ده باچي ته راځه تا څه کارونه شروع کړل ابراهیم ابن ادهم صاحب ورته وی باچي ته د سره ځم په یوه شرط ځم وی په کم شرط ځې وی زه یو ستن د دریاب ته غورځوم دا به برته راته راکاږي عبارت سره ځم هغه ورته وی ورویې غورځوه ابراهیم ابن ادهم رحمه الله ستن وروغورځول دریاب ته وزیر ته ولوسې راوکاږه د دې دریابه څه بس در سره ځم نه په دریاب کې ستن پیدا کېږي خلک یې ورمخ کړل حکومت دی باچا دی چې هر څومره قدر خلک پسې وګرځول ستن نه پیدا کېدل ابراهیم ابن ادهم رحمه الله ورته اوس یې زه درته پیدا کوم کما پیدا کړل بیا خو به تسلیمیږي وی او پر مایانو یې غږ وکړي وی ازما ستن راکړي دغه باچهي ده د دریاب ټولو مایانو په خولو کې ستنې نیولې دي ورته راویستلې وی دا دي ابراهیم ابن ادهم ورته وی دا ستنې نه غواړم زما ستن راکړي یو مایې ډوب سو د هاخوا یې د ده ستن ورته راوکښل وی دا دي ابراهیم ابن ادهم ورته وی تاسو باچایان یاست که زه باچا یم باچي اوس تاسو ده که زما باچي ده اصلي باچهي دغه ده چې د الله ټول مخلوق یې تابع دي اصلي باچهي دا ده چې د اله العالمین جل جلاله مخلوقات یې په قول کوي شا اوس دلته دا خبره کوم وی کرامت د ولی په اختیار کې نه دی دا خو د دیوبند علما دي اشرف علي تهانوي رحمه الله واقعا ذکر کوي دا نه دی په خپل اختیار باندې کرامت ښکاره کوي چې په مایې باندې ستن راکاږي خو دغه دی په اختیار یې ښکاره کوي ته څنګه وایې چې کرامت د ولی په اختیار نه دی لہذا کرامات د اولیاو کله کله د ولی په اختیار وي ټول عمر هم نه خو کله کله په اختیار نه وي دا خبرې چې نن در کومو خلو راوځي چې کرامات نسته یا کرامت د ولی په اختیار کې نه دی په دې پوه شه چې دا بدبویه خلک دي لہذا د الله د اولیاو سره د اله العالمین د نیکانو بندگانو سره تعلق ساتي شه دا زموږ تاسو د خلاصون لار ده د اله العالمین د اولیاو سره تعلق امام شعرانی رحمه الله المیزان الکبرى کې لیکلی دي امام شعرانی صاحب مبارک لیکي وای دا د مذهبو امامان لیکلي دي امام صاحب مبارک دي امام مالک صاحب دي امام شافعي صاحب دي امام احمد بن حنبل صاحب رحمت الله تعالی علیهم اجمعین وای دا د یو هر مذهب مقلد چې وي یا د اولیاء کې د هر ولی مرید چې وي دا د مذهب مقتدیان د خپل مریدان او یا د خپل مقلدین دا در هغه ساعته نه پرېږدي چې جنت ته یې نه ایستلي د اله العالمین سره در هغه ساعته پورې دی د شفاعت غوښتنه کوي موږ به د اله العالمین په فضل او په احسان او د دغو اولیاءو په برکاتو به جنت ته ځو ان شاء الله بیا امام شعرانی رحمه الله د امام مالک رحمه الله د مذهب د یو عالم واقعا نقل کوي چې هغه چې کله مړ سو چې په قبر کې پروت دی امام مالک رحمه الله روح و قبر ته ور حاضر سو د ملک سره د هغه پر ځای باندې امام مالک رحمه الله جوابونه ویل دی وی ګوره د اولیاء روحان د خپل مریدانو سره په قبر کې هم د الله په اذن سره مدد کولای شي خبره به زده کوو د الله به اجازه هیڅوک څه نشي کولی د اله العالمین په اذن او اجازه باندې اولیاء د خپل مریدانو سره مدد او کومک کولی شي راسي یو حواله بله درته پیش کړم باره بیا وایي مشرک سو وایي دا د دیوبند حواله نه و پکښې کښه
اوس خو که د قرآن آیت ورپېښ کړي خلکو ته زه خلکو ته وایم اوس د خلکو د ترتیب داسې جوړ شوی دي که دې ورته ویل چې د قرآن په آیت کې دا راغلي دي وایي یا د دیوبند علماو نه دي ویلي وایي زه نه منم که دې ورته ویل چې د دیوبند علماو ویلي دي باره وایي د کراچي ملا نه دي ویلي وایي هغه نه د سره منم بله ورځ یې چا راته ویل وړمه ورځ وایي د یو ملا یې رایاد کې وایي د هغه سره مې خبرې روانې وې ما ورته د میلاد شریف مجلسونه لمانځل لکه دا موږ چې لمانځو دا په سوو کلو د علما کرامو لمانځل ګوره دا زما مخته کتاب چې دا دلته پروت دی دا د مولا علي قاري رحمه الله کتاب دی دا 400 کاله مخکې د علیم خالي تیر سوی دی زموږ د مذهب مولا دی 400 کاله مخکې پوره کتاب پر دا لیکلی دی وایي دغه جلسې جوړوي میلادونه جوړوي زموږ پخواني مشرانو خو ټولو دا کول او اوس به نو زه په چیلنج باندې ووایم دا مې خوله وچه سوې ده چې دا چیلنج مې دونه ډېر ویلی دي په چیلنج د نن د دې ځای څخه وایم چې ما ته دې 100 کاله مخکې یو ملا راولاړ سي 100 کاله مخکې د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه د مذهب یو عربي کتاب راوړي چې هغوی په 12 خیرات مکو که 100 کاله مخکې یو ملا په ګرده دنیا کې ښکاره کړي زما به ژبه راپرې کوي نران دي چې دا ملایان دې راوړي زه به 200 کاله مخکې کتابونه ورښکاره کړم چې هغوی په 12 جلسې جوړوي خیرات کوي نو ستا دین د کومه ځایه رالی په 100 کاله کې دننه آیا نوی نبي درته رالی که ملایکې د اسمانه غږ وکړي چې د میلاد مجلس کول یا د خیراتونه کول مردار دي دا چا درته وویله خو نه به نوی پیغمبر راغلی نه به نوی ملایکه راغلی وي که ته وا زوړ دین دا و نو زوړ دین خدا دی زموږ د مذهب علما په 100 کلو مخکې وایي چې په 12 جلسې کوي خیرات کوي همدا ورسره لیکي وایي په عجمو کې د عجمو سپین سرو کړي ودل خو د 12 خیرات یې نه پرېښوي ته ما ته 100 کاله مخکې یو کتاب راوړه چې پنجپیرۍ او وابۍ نه و پیدا سوی د پنجپیرۍ او د وابي خو بالا تاریخ نسته ښه د هستۍ په چمن کې چې دلته د سلفیان دي دا پنجپیریان دي دا زوړ تاریخ نه لري دا 100 کاله مخکې تاریخ نه لري کنی دا غز دا میدان تیرا ازر کې پر میدان باندې 100 کاله مخکې جدي وشي چې د پنجپیری یا د سلفي په نامه یا د اهل حدیث په نامه یا د غیر مقلد په نامه باندې یو فرقه او ټولي موجوده وه یو اهل الحدیث دی یو اهل حدیث دی دا مثلا فرق لري کتابو کې ګوري اهل الحدیث معرفه په الف لام راځي هغه محدثین مرادي یو اهل حدیث دی اهل حدیث معنا د شیطان زمن کته واچاویل دا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی الله عنه الغنیه کې دا روایت ستا مسله رسول دي زوم 100 کاله مخکې د خلکو تاریخ نه درلودي څه وخت پیدا سول هلته زما یو ورور دی هغه کله کله وایي دا ماشیني چرګان په یوه کال سره پیدا سول په هغه کال پیدا سول چې په بازار کې د ماشیني چرګان نه دي دا په 40 ورځې چې غټېږي دا په 40 ورځې دغه پیدا سول باره په 40 ورځې کې یوه په چله باندې د تبلیغیانو ورسره ملایان سول دا هم په 40 ورځې ملایان کېږي هغه هم په 40 ورځې غټېږي فرق یې ډېر نسته سره ښه دا ماشیني چرګان په یوه ورځ سره پیدا سوي دي مقصد د خبرې ته راځم زوړ تاریخ خدا خلک نه لري نو اوس چې ورته وایي چې یو مسله د کتاب ورته وکړي و یار دا د دیوبند علماو نه دي ویلي خلکو چې د دیوبند علما په وهابیت او په پنجپیریت پېژندلي دي نه د دیوبند اکابرین د امام ابو حنیفه رحمه الله د مذهب خلک وه دلته چې خلک د دیوبند د نامه څخه غلطه استفاده کوي دا د دې ناپوهي ده د دې جهالت دی د دې د دیوبند سره دښمني ده مولانا اشرف علي تهانوي رحمه الله په دې علماء دیوبند کې خورا د یو لوړ شان عالم دی د هغه کتاب چې دا اوس ما درته یاد کړي زما سره د دې موټر په مخ کې پروت دی زه ډېر ګورم اشرف علي تهانوي رحمه الله که پسندیده واقعات د یوه واقعه درته ذکر کوم د هغه مبارک لیکي د حضرت پیران پیر صاحب مبارک پیران پیر صاحب خو به پیژنئ غوث العظم دستگیر عبدالقادر جیلانی رضی الله عنه د بغداد ځوان لوی ځوان پیرانو پیر غوث الاغواث قطب الاقطاب محبوب سبحانی محبوب ربانی پیران پیر صاحب مبارک واقعه لیکي د پیران پیر صاحب یو دوبی دی دوبی دا بولی د کالی خلکو تور پریولی دا چا لیکلی دي دا د دیوبند عالم لیکي اشرف علي تهانوي صاحب رحمه الله وای د پیران پیر صاحب یو دوبی و مړ سو وای چې مړ سو قبر ته ملائکه ورته راغلي اشرف علي تهانوي رحمه الله لیکي وای ملائکه قبر ته ورته راغلي د هر انسان څخه په قبر کې پوښتنه کیږي من ربک وما نبیک من ربک ومن نبیک وما دینک ستا رب څوک دی ستا نبی څوک دی ستا دین څه دی اشرف علي تهانوي رحمه الله وای چې پوښتنه یې ځینې وکړل وای رب دی څوک دی ملائکه د پیران پیر صاحب دوبی ته وایي نبی دی څوک دی دین دی کم دین دی هغه ورته وایي زه د پیران پیر صاحب دوبی یم نور په بدې باندې سر نه ګرځوم دا څوک لیکي دا که اوس بل چا کړی وای ګوره ما درته ویل بیا مو بریلویان هم بولي بیا مو مشرکان هم بولي دا د دیوبند عالم لیکي اشرف علي تهانوي رحمه الله
اوس به دې ته څه ووایي هغه مبارک وایي هغه ورته زه د پیران پیر صاحب دوبي یم وایي متصل د حضرت پیران پیر صاحب مبارک روح ورته راحاضر سو او ملائکو ته وویل دا زما دوبي دی چې زما کم دین دی د هغه دین دی الهیه کې وایي ملائکو پرېښوي بس په قبر کې خلاص اشرف علي تهانوي رحمه الله دا ورسره لیکي لاندې وایي دا دلیل د دې دی چې ایمان تقلیدي هم ګټه رسوي په قبر کې دې مسله کې خو اختلاف دی آیا ایمان تقلیدي قبول دی که نه ماتوریدیه وایي قبول دی اشاعره وایي نه دی قبول اشرف علي تهانوي رحمه الله وایي دا د دې دلیل دی چې ایمان تقلیدي دا ګټه رسوي د دې ګټه شته د ایمان تقلیدي یعنی که یو سړی په تقلید سره ایمان وکړي چې د فلانکي څه عقیده ده زما هم هغه عقیده ده لکه زموږ عوام خلک وایي زما نیت د ملا په نیت بس دا ګټه رسوي دا هم په قبر کې د سړي د خلاصون لار جوړیږي لہذا د اولیاء او ملګري په قبر کې په دنیا کې سړی خلاصوي الہ العالمین دې موږ تاسې د اولیاء څخه نه جلا کوي وخت خو کم دی ما ان شاء الله چې وخت مې پوره سوی دی خو بیا هم دومره قدر به درته ووایم چې خپله عقیده پر خپل مشرانو پر لارو ټینګ سي د دې د نوو مذهبو څخه را وګرځېږي دا خبره زه همیشه خلکو ته کوم نوی دین چې په هره جامه په هر نامه باندې رالي د هغو دینو څخه ځان ګوري ښه داسې د خپلو مشرانو د اسلافو زموږ اسلافو مشرانو د دې مجلسو قایلین وه پر دا واټساپو به تاسو بیان اورېدلی په دغه چمن کې یو مشهور عالم و د هغه نوم و علامه الحاج عبدالغني رحمت الله تعالی علیه د چمن عاجي صاحب چې بولي پر دا لارې باندې مدرسه ده د چمن علامه صاحب د هغه بیان سږ کال موږ پر دا ګروپو ډېر نشر کوي هغه مبارک څه پوښتنه سوې ده د میلاد د مجلس هغه ورته وایي په میلاد کې خیرات کول په میلاد کې جلسه کول په میلاد کې وعظ و تقریر و نصیحت کول وایي په دې کې بدي نشته په دې کې ناروا ځای کم دی وایي دا خو جایز دی افسوس دی د هغه چا پر حال چې نن د عاجي صاحب د مدرسې په نامه باندې فتواوې راباسي او د میلاد مجلس ناروا بولي افسوس دی د هغه اولاد پر حال چې نن د خپل پلار پر فتواو باندې د شرک او د بدعت ټاپې لګوي دا خلف دی دا خلف دی دا خلف نه دی خلف هغه باقي اولادې ته ویل کېږي چې د پلار د لارې جلاس دې ته خلف وایي دې ته خلف نه ویل کېږي نن د دغې مدرسې د استادانو څخه یا د دغې مدرسې د خلکو څخه د پلار د فتوا خلاف فتواوې جاري کېږي او شرمېږي ورته یو څه او شرمېږي پر خپلو مشرانو باندې ردونه مه کوئ زموږ د مشرانو چې کومې لارې وې دا حق دي زموږ مذهب چې کوم مذهب دی د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه امام صاحب مبارک خو به پیژنئ د امام صاحب بزرګان خو به اوس نه پیدا سوي کم چې د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دا حق دی کم چې زموږ د اسلافو مذهب هغه حق دی کم چې دا 1000 کاله دین را روان دا حق دی نوي دینونه چې موږ ته په نوو نومانو باندې رالل که د سلفي فتنه ده که د پنجپیري فتنه ده که بله بلا بریلوی دي دا ټول ګمراوي دي چې په هر نامه باندې وي موږ د خپلو مشرانو د لارې تابع یو ښه نوي دینو ته موږ تابع نه یو نوي نومان مو نه دي خوښ یو نوم لرو چې اهل سنت والجماعت دي یو نوم لرو چې د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دی بس د هغه یو نامه پر لار باندې روان یو د نوي نومانو څخه ځانونه وګوري زه خلکو ته لنډه لار ورښیم چې هر مولا داسې مسله درته وکړله چې زموږ د مشرانو د لارې خلاف وه په دې پوه شه چې دا غلطه ده بس د هغې څخه به ځان ګوري د هغه مولا تقریر مه اوري د هغه خلکو پسې لمنځونه مه کوئ د هغه خلکو سره ناستې ولاړې مه کوئ زموږ د مشرانو لارې چې دي هغه ټینګې کړي یوه خبر له اخري کې دا درته کوم ستاسو به دا فکر چې یعنې زموږ دین خو نور دلایل نه لري خالي د مشرانو لار ده نه قسم دې مه د الله په ذات وي چې زموږ په دین کې څه رقم قوي دلایل شته چې زموږ پر مذهب څه رقم قوي دلایل شته هغسې قوي دلایل په دین په بل مذهب کې بیا د چا نشته دا مو د قوت دلیل دی چې لله الحمد میدان مو ګټلی دی دا مو د قوت دلیل دی چې پر میدان باندې ولاړ یو دا مو د حقانیت دلیل دی چې پر میدان باندې ولاړ یو د اوس څخه بیا وایم پر چمن کې چې څه پنجپیریانو سلفیان دي د دې دربار پر شاوخوا باندې زه خبرېږم دلته د خوارج شته دا د یهودو زامنان شته دا وهابیانو سلفیان شته د اوس څخه ورته وایم که تاسې یقیني د حق تابع یاست که تاسې یقیني د الله د دین شوقیان یاست راسي میدان ته ملایان راولي زه به د لې شپه درته وکړم پر دا خبرو به مجلس سره وکړو حق به سره وایو جنګ نه در سره کوم په جنګ باندې مسله نه در څه ګټم په کتاب باندې په دلیل باندې به خبره سره کوو چې د الله کتاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو د فقهاو د امت مبارکانو کتابو څه راته ویلي و پر هغه لار به ځو راسي ورته پر دا مسلو باندې به سر خلاص کړو دلته هم شیطانان شته زه د ګروپانو کې اورمه خبرې راځي لهذا د دو خلکو څه ځان ګوري یوه خبره له د مریدانو ته کوم که ستا اجازه
دلته ستاسو د دې شاوخوا څخه یو ملا زما سره خبرې کړي دي که دلته ناست دی محافظ ځینې غواړم نوم یې نه یادوم خو دا مسئله باندې بیا سر ورخلاصوم ما سره چې خبرې کوي دا راته وایي زه دربار پر شاوخوا یم صوفي ملا دی خو دا د تعصب خبرې ډېرې کوي د تعصب خبرې دا دي په دې طریقت کې مه مورد کېږه په دې کې مورد څه د دا پیر مه مورد کېږه د دا پیر مورد څه ما تی خپل پیر نه دی راښولی چې زما پیر څوک دی خو د تصوف سړی دی ما ډېرې خبرې پر دې باندې ورسره کړي دي اوس تاسو ته وایم که هغه نه وي د پاته خلکو ته وایم ګوري د الله په خاطر موږ د دې څلورو مذهبو خلک د دې څلورو طریقتو خلک دا ټول سره یو یو د تفرقې د مابین زه وغورځوئ دا ګوره اوس دلته د خلیفه صاحب مبارک د دې اسدي صاحب مبارک نوم ښه په درنو وخت یقیني ماته خوند راکړي دا چیشلی چې ته سیپی یې زه نقشبندي یم ته نقشبندي یې زه قادري یم ته قادري یې زه چستي یم دا خو یو نسبتونه دي چې موږ یې خپلو اولیاو ته کوو نور که قادري دي که نقشبندي دي که سیفي دي چې زموږ د امام صاحب د مذهب سړی دی چې هر څوک دی زموږ ورور دی که زموږ خپل د کور مورید وي که زموږ خپل د پیر مورید وي خو چې د امام صاحب زموږ د عقیدې خلاف یې موږ یې څه کوو دا هم درته وایم ګوري اوس د خانقاو په نامه باندې هم پنځپیریانو کار شروع کړی دي دلته یې نومان د خانقا ورکړي وایي زه مورید یم د پلانکي پیر مورید یم دلته مې خانقا خلاصه کړ د زموږ پر اپشن کې سته پر اپشن بازار کې خانقا خلاصه کړ د کار وهابیت او پنځپیریت ته کوي پام کوئ هوښیار سئ بیداره سئ د هر چا په لاس کې لاس مور کوئ چون بسی ابلیس و آدم روی هست پس به هر دستی نباید داد و دست مولانا روم صاحب وای ډیر شیطانان د انسان په جامه کې سته هر چا ته لاس په لاس کې مور کوي ورسته یې ورپاو ډیر شیطانان د انسان په جامه کې سته هر چا ته به لاس په لاس کې ګوري نور کوي کوم پیر کتی کوم ملا کتی دا هم معیار دی چې زموږ د پخواني مشرانو عقیده یې ردول ځغله کوي کې درته ویل چې دولسمه مه کوه کې درته ویل چې تعویض مه کوه کې درته ویل چې خیرات مه کوه کې ولله سبشې مه مچوه کې ولخورده و دم و تعویض مه کوه دا مختصره مجمله خبر درته کوم که د پیر په نامه وي که د هر چا په نامه یې ځغله کوي او چې د هر چا په نامه یې موریدانو ته وایم دا تعصب د ملایانو سره مه کوئ چې ته نو مورید نه یې زه ستا سره جوړ نه یم یا چې د هر طریقت مورید و د یوه طریقت مورید دې نه وي خو چې د عقیدې جوړ سړی و د هغه عالم قدر کوئ هغو علماو ته ورځئ هغه خپل وړونه وبولئ د هغو سره لاس په لاس کې ورکوي نن موږ دغه د یهودو بچانو پر دغو نومانو سره تقسیم کړي یو چې زه پلانکی یم ته پلانکی یې زموږ مذهبي مولایان دي ګیلې مې ځینې اوسي برایي دلته یو مولا او نوم یې نه یادوم ملګري خبرې راته کولې مذهبي مولایان دي بر د خپل د تصوف او د مذهب پر مولایانو لګېږي ولې دی په پلانکي طریقت کې مورید دي زه خو همته قسم دی که د کمال خاوند یې که ته د کمال خاوند وی داسې خبره دې نه کول ځکه علامه ساوي رحمه الله هم لیکلي دي علامه شامي رحمه الله هم لیکلي دي که د زمانې پر یوه ولي باندې ولګېدلې پر تا د ټول دنیا د اولیاو فیضات حرام دي بیا نه درته راځي دا کسی به نه کوي چې خامخا به زما د پیر مورید دی چې د هر چا مورید و موریدي تصوف کول دا د اسلام یو اهم رکن دی اوس زمانه کې موریدي او تصوف کول یو اهم کار دی ضرور موریدان سي خو چې د هر چا موریدان واست پر بله طریقه باندې مه لګېږئ که د اهل سنت والجماعت پر عقیده برابر وه که د عقیدې څخه خلاف وه بیا یې ځغله کوئ بیا په هر نامه باندې په هغه نامه باندې یوه خبر لا اخري دا درته کوم چې د افغانستان چې زموږ تاسو وطن دی او تاسو ګرده د عوام خلک وایي چې وطن د مور حیثیت لري نو دا زموږ تاسو وطن دی موږ ته د دنیا محبوب دی د الله په خاطر باندې د دې غم او فکر ټول ولري انشاءالله یهود خو مات دي یهود ځي چې یهود ولاړل دغه بچان وابیان در یهودو سره پیدا سول در امریکایانو مخکې په افغانستان کې وابی نه و در امریکایانو مخکې په افغانستان کې د وابیانو په نامه جامه او رادیو نه وه در امریکایانو مخکې په افغانستان کې د داعش فاحش نوم نه و دا که د داعش فاحش فتنه ده دا که نن په موږ باندې په مدرسو کې پټاونه کوي دا که نن زموږ پر علماو باندې ځانونه پټاوي دا که نن پر مسلمانانو پر زیارتو باندې ځانونه پټاوي که نن تعویض و دم دولسمې ته حرام وایي دا د امریکایانو زامن دي امریکایانو راوستلي دي بیا به رحماني صاحب شعر درته وایي چې ځي نو د خپل زامنان ورته سره بوځي نو انشاءالله مات خو دي خو ګوري د الله په خاطر باندې جهاد به نه پرېږدو ښه
د مجاهدینو سره به تعلق ساتو. موږ تاسو خو وایي چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت او طریقه خپلو، نو د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم آخري زندگی د توري وه، آخري زندگی د جهاد وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله جهادونه کول، د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپله زغرې اغوستلې، د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپله جنگي خولونه په سر کول، د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه په میراث کې توري پاته وې. لہذا د جهاد سره رابطه جوړه کړئ، د مجاهدینو سره کومکونه وکړئ، د جهاد سره تعلق جوړ کړئ. الہ العالمین دې مو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت را نصیب کړي. الہ العالمین دې مو د هغه په موهبینو کې راوپاڅئ. د جمعې ورځ د وخت ناوخته دی، لمنځونه هم د جمعې کېږي، زموږ خبرې ډېرې اوس غواړي، په د هغه د پوښتنو څخه راځو موږ وایي دا خلک بیا هر وخت پیدا کولی نه سو. بس دا د ګرد خبرو خلاصه ده چې د مشرانو لار ټینګه کړي، دا د ګرد خبرو خلاصه ده چې د دین د مذهب د غلو د دشمنانو مخالفت وکړي، چې په هر جامه کې وي مخالفت یې کوي. دا د ګرد خبرو خلاصه ده چې بې مذهبه ملایانو سره تعلقات عوام خلکو ته مه ساتئ، خپل د مذهبي ملایانو سره تعلق وساتئ. د نیټو د فیسبوک په فتواو پسې ډېر مه ځغلئ، د خپلو مذهبي علماو سره د پخواني مشرانو پر لارو باندې ټینګ سئ. که مې بې ادبي کړې وه د دې علماو په مخ کې معافي غواړم. اللهم هل بلغت وما علی الا البلاغ.